د دې لپاره څه وجوهات دي چې دا نفرت پیدا کېږي، وحدت له منځه ځي، وحشت راځي په مسلمانانو کې. د دې لپاره څه وجوهات دي؟ اول د شیطان اتباع، د شیطان پیروي، د شیطان بندگی. په داسې حال کې چې الله تبارک وتعالی شیطان دشمن راته معرفي کړی. الله تبارك وتعالى وقل لعبادي يقولوا التي هي احسن ان الشيطان ينزغ بينهم ان الشيطان كان للانسان عدوا مبينا. توا زمانہ بندگانو ته چې هغې ښایسته خبرې وکړي، ښه چلند وکړي، ځکه شیطان د دوی په منځ کې وسوسې اچوي، فساد رامنځته کوي. ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، شیطان د انسان دپاره دشمن د ښکاره. نو شیطان اتباع ده، شیطان پیروي ده. ځکه مسلمانان سره له دې چې عقیده یې یوه ده، سره له دې چې کتاب یې یو ده، سره له دې چې پیغمبر یې یو ده، سره له دې چې قبله یې یو ده، لیکن بیا سره پکې اختلاف، یو بل سره نفرت، یو بل سره کرکه، یو بل وینو ته سره محتاج او د یو بل وینو ته په انتظار. حدیث کې راځي ان الشیطان قد ایس ان یعبده المصلون، شیطان د دې نه امید چې مونږ کوونکي ورته عبادت وکړي. فی جزیرة العرب، په جزیره عرب کې چې کوم پخوا اسلامي مرکز، لومړنی اسلامي مرکز نبی علیه الصلاة والسلام چې دې اعلان وکړه شیطان د دې نه نور محروم ده چې هغه څه وکړي، هلته خلک عبادت وکړي. ولکن فی التحریش بینهم، لیکن نبی علیه السلام وایي چې د مسلمانانو په منځ کې کرکه او کینه او نفرت پیدا کولو کې ناامیده شوی نه ده، دا کار به کوي. دویم بدریغه معصیت، بدریغه ګناه، په ګناه باندې بریک نه نیول، په دنیا باندې صرفت، په ګناه باندې صرفه نه کول، د الله ویره ځان کې نه پیدا کول. دا د مسلمانانو منځ کې د نفرت او د کرکې باعث ده. په حدیث کې راځي ما تواد اثنان فی الله ثم یفرق بینهما الا بذنب یحدث احدهما. وی دوه مسلمانان سره مینه نه کوي، محبت نه کوي د الله په شان کې یا د الله لپاره، بیا چې دې سره جلا کېږي نو طبعا یو به ګناه کړي، یو به ګناه کړي ځکه بل سره دشمن دی، یو به ګناه کړي ځکه بل سره نفرت او کرکه کې واقع. نو ګناه باعث د تفرق ده. حضرت قتاده وایي اهل رحمت الله اهل الجماعه، د رحمت والا خلق هغه خلک دي چې هغوی مجتمع دي، هغوی سره یو ځای دي. وان تفرقت ضررهم وابدانهم، اگر که کورونه یې لرې لري، اگر که بدنونه یې لرې لري، خو چې هغوی اهل اطاعت دي، د هغوی په منځ کې محبت شته، د هغوی په منځ کې مینه شته، اگر که یو بل سره یې ویني نه. واهل المعصیت اهل الفرقه، خو د ګناه والا خلک، ګناهګار خلک هغه سره جدا دي، هغوی سره یو بل نه منفور او نفرت کې دي. وان اجتمعت ضررهم وابدانهم، اگر که د دوی کورونه او د دوی بدنونه څه دي، یو ځای دي، اگر که په یو کلي کې اوسېږي، خو ګناهګاران یو بل نه په نفرت دي. دریم دین نه لرې والی. مهمه خبره دا ده چې موږ خپل دین نه ناخبره یو، د دین نه لرې یو، دین باندې پوه نه یو، هڅه مو نه ده کړې چې دین باندې ځان پوه کړو. په نصاراو کې دا مشکل و. الله تبارک وتعالی د هغوی د نفاق او کرکې لامل وګڼه. مسلمانانو ته د عبرت لپاره دا خبره ذکر کړه په خپل کتاب کې. داسې وویل ومن الذین قالوا انا نصارى، دا هغه چا چې وایي موږ نصارا یو، اخذنا میثاقهم، هغوی نه موږ د هغوی وعده واخیسته، فنسوا حظا مما ذکروا به، هغوی هېر کړه هغه حصه چې دې ته خوند ورکولی کېده. یعنی خپل کتاب هېر کا، خپل کتاب نه یې مخ واړو، خپل کتاب نه یې ځان لرې کا. فاغرینا بینهم العداوه، الله تعالی وایي موږ د دوی په منځ کې دښمني واچوله. والبغضاء، بغض مو پیدا کوته الی یوم القیامة، تر قیامته پورې. نو اوس چې کوم کرکه او بغض او نفرت په مسلمانانو کې لیدل کېږي، د امت په سطحه او که د یو قوم په سطحه او که د یو ولس په سطحه، نو د موجبه همدا ده چې موږ خپل دین نه لرې شوي یو، خپل کتاب نه لرې شوي یو، خپلې عقیدې نه بېګانه شوي یو. ځکه نو نفرت ده، ځکه نو په موږ کې کرکه ده، ځکه نو زموږ کې تفرق ده. څلورمه او وروستۍ خبره دا ده چې د شهرت او د مشرۍ غوښتنه دا د دې باعث جوړېږي چې مسلمانانو کې نفرت او کرکه پیدا شي. فضیل بن عیاض وایي ما من احد احب الرياسة إلا حسد وبغى وتتبع عيوب الناس وكره أن يذكر أحدا بخير. فضيل بن عياض وایي وهیڅ یو څوک نشته چې هغه د ریاست او مشرۍ په مینه کې دا یې په فطرت کې دې غوښتنه کوي مګر هغه به حسد کوي. طبعا د هغه چا سره چې هغه یې مقابلې ته ودرېږي یا مثلا د ده خواهشتې ترې نه پوره کېږي او ظلم کوي او د خلکو عیوب ورته به لګېدلی، ده کې دا دي او ده کې دا دي او ده کې دا دي. وکره ان یذکر احدا بخیر، او دا بیا ښه نه ګڼي چې یو څوک د هغه په خیر سره یاد وکړي. نو ورونو دا منځ کې نفرت ډېر کړی، کرکې ډېره کړې. که چېرته مسلمانان
دغه خبرو ته متوجي شي د دې علاج کې بیا به مسلمانان یو موټی یو متحد کرکه بنوي نفرت بنوي مینه به محبت به چې په نتیجه کې به د امت ته بیا هغه هغه عزت او هغه سټیج ترلاسه کېږي چې پخوا د دې امت و الله تبارک وتعالی دې دا امت متفق او متحد کړي الله تبارک وتعالی دا نور ختم کړي واقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين جزاكم الله خيرا دا امیر المؤمنین د اختر مبارکي پیغام ده دا هم تقریبا خپل تقریر ده بسته دا چې مخکې